سلامونه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. درنو اوریدونکو، نن درته د ولسمشر ما وژلي ناول لومړۍ برخه وړاندې کوم. هیله لرم چې تر پایه مې ملتیا وکړي. له درس سره د ښځو او ماشومانو کرغې اسمان ته پورته سوې. ټولو انګړ ته منډې کړې. له بل درس سره کاڼې او لرګې د کوټې په ښیښو راوورېدل. ورپسې داسې ډزې جوړې سوې چې ټول انګړ کې سپینه رڼا سوه. په خونه کې لمبې تاوېدې او زه حق حیران په ځای کې ناست وم، داسې لکه دا هر څه چې په خوب کې وینم. همدا چې ډزې غلې سوې، د زګیرویو غږونه پورته سول. د ماشوم زوی چغې مې تر غوږونو سوې چې د پلار نارې یې وهلې. خونې نه مې د باندې منډه کړه چې ناڅاپه مې د بهرنیو پوځیانو چغې او شور تر غوږو سو. له چغو سره په ما ضربې شروع سوې. له ډزو سره مې ځان بیرته شاته ګزار کړ. پوه سوم چې بهرني عسکر کور ته راغلي دي. په وجود کې مې څو ځایه د سخت درد احساس کاوه. اوږې ته چې مې پام سو لکه چې نه وینې ترې راخوټېدې. سترګې مې پټې پټې کېدلې. بهرني عسکر مې شاوخوا ولاړ وو، خو ډېر تتراته ښکارېدل. ما ویل چې وروستۍ سلګۍ مې دي. په زړه کې مې کلمه وویله او په سترګو مې تیاره زوروره سوه. نور په ځان پوه نه سوم. کله چې په صد راغلم پوه سوم چې لا ژوندی یمه. د سترګو پرانستلو کوښښ مې وکړ. سترګې مې یو څه درنې وې خو وغړېدې. په رښتیا هم ژوندی وم، لکه د ټانګې آس ټوک ټوک ومه او په سپینو بندازونو تړل سوی وم. د شا په تخته چپر کټ کې پروت وم، په اړخ نه سوم اوښتی. شاوخوا مې وکتل، څوک نه ښکارېدل. د پاڅېدو کوښښ مې وکړ خو توان یې راکې نه و. د تېرې شپې یادونه مې سترګو ته کېدل. زامن، لوڼې، مور، پلار، میرمن او خور ټول مې په زړه کې وګرځېدل. زه چېرته یم او چا راوستلی یم؟ د دې پوښتنو ځوابونه مې اورېدل غوښتل. په مخ کې مې اوښکې را روانې سوې. له دې سره دوه نظامي بهرني ځوانان خونې ته راننوتل. زما په بیداري یو بل ته وکتل او مسکی سول. یو یې رامخکې سو. زما په زړه کې پرتو پوښتنو ته مې د ځواب په هیله ور وکتل. هغه په انګریزي څه ویل خو زه یې په خبرو پوه نه سوم. ما ورته په پښتو وویل چې زه ستا په خبرو نه پوهېږم. زلمی په خندا سو. بل ملګري ته یې څه وویل او دواړه له خونې ووتل. ما یوازې د یوې پوښتنې ځواب موندلی و او پوه سوم چې امریکایي ځواکونو نیولی یم، خو حیران په دې وم چې ولې. له دې سره هغه دوه امریکایان له یوې ښکلې خارجي نجلۍ سره چې کاوبای پتلون او لنډ کمیس یې اغوستی دي راننوتل. نجلۍ په ماته ګوډه پښتو ستړې مسې وکړه. ما له واره ترې د خپلې کورنۍ پوښتنه وکړه او دا مې هم وویل چې دې کاپیرو زه ولې نیولی یم. نجلۍ راته په کراره وویل هر څه چې وایه په ارامه ووایه. فامیل دې ټوله روغ جوړ دی. له دې خبرې سره مې قهر نور هم زیات سو. په چغو مې ورته وویل ما په خپلو سترګو ولیدل چې دې کاپیرانو وویشتل. ته وایې چې روغ جوړ دی؟ درې واړه غلي ولاړ وو. ما چغې وهلې او د کورنۍ پوښتنه مې ترې کوله. هغه لومړني زلمي پوځي نجلۍ ته څه وویل چې نه زما خواته رانږدې سوه او ویې ویل که ته غلی نه سې هېڅوک به له تا سره خبرې ونه کړي. دا به تا ته ډېر تاوان وکړي. هر څه به درته وویل سي. خالي ریلیکس اوسه، اوکې؟ د هغې خبرې لا نه وې تمامې سوې. ما ورنه وپوښتل دا کوم ځای دی او دوی ولې زه راوستی یم؟ هغې جواب راکړ دا به ګرام دی. ته یې د طالب په نامه نیولی یې، خو موږ پوهېږو چې ته طالب او القاعده نه یې. هسې په تا لږ شک دی، خو کله چې روغ سوې بیا دې ازادوو. خو د څو ورځو لپاره به دلته یې. ته ولې وارخطا یې؟ ما وویل عجیبې خبرې کوې. وایې ولې وارخطا یې؟ زه د بند په کیسه کې نه یم. زما کورنۍ څنګه ده؟ هغوی چیرته دي؟ هغې وویل ستا کورنۍ یو څه زخمي سوې وه، اوس په خپل کور کې روغ جوړ دی. له دې سره مې زړه یو څه په کراره سو، خو بیا مې هم باور نه کېدی چې د دې خبرې دې رښتیا وي. نجلۍ ته مې وویل ته مسلمانه یې؟ هغې وویل بلې، زه افغان یم، مسلمان یم. ورته ومې ویل
ښه نو تو خدای دې که رښتیا راته ونه وایې کورنۍ مې څنګه ده؟ نجلۍ یو وار په خندا سوه او ویل ولې زه درته دروغ وایم؟ کورنۍ دې اوس روغه او صحتمنده دي او په خپل کور کې دي. ته لږ ډېر زخمي وې په همدې خاطر یې دلته راوستې. هغه دوه امریکایان چې لرې په څوکۍ کې ناست وو نجلۍ ته یې غږ کړ. نجلۍ یې خواته لاړه. څو شېبې یې ورسره خبرې وکړې. بیا درې واړه راپاڅېدل او ماته یې وویل چې دلته ډاکټران او خدمت شته چې هر څه ته دې اړتیا وي درته راوړي یې. دا یې هم وویل چې ته به څو ورځې دلته یې چې روغ سې موږ دې بیا پوښتنې ته راځو او لاړل. ما به ورته څه ویلي وای. د دوی په هکله مې له خلکو ډېرې کیسې اورېدلې وې. بس ما هماغه د تبلیغیانو په اصطلاح پخه اراده وکړه. یوه میاشت یې داسې وساتلم لکه د لاندې پسه. خو خدای سته چې د کورنۍ په تېره د اولادونو غم دومره دروند و چې هېرول یې راته اسانه نه وه. امریکایي ډاکټرانو ویل چې زه بختور یم ځکه په 4 مرمیو لګېدلی او لا ژوندی پاته یم. د پښو 3 واړه ټپونه مې تر ډېره ښه شوي وو خو د چپې وږې ټپ ډېر وځورولم. هغه هم په جوړېدو وو. هغه 2 پوځیان چې په لومړي ځل له هغې ژباړنې سره راغلي وو. د یوه نوم مایک او د هغه بل نوم مارټین وو. ژباړنه سونیتا نومېده. له دوی سره یو څه بلد سوی وم. یوه ورځ مایک او مارټین له 3 نورو دیوانو پوځیانو سره راغلل. یوه توره کڅوړه یې را په سر کړه. لاسونه یې راته شاته ولچه کړل. لکه ناوې 2 کسانو له دواړو اوږو ونیولم او روان یې کړم. له یو څه مزل وروسته مې د پنجرې د خلاصېدو غږ واورېدی. په لاره کې سره بنګېدل خو زه په خبرو نه پوهېدم. څو شېبې وروسته یې زما له سر نه کڅوړه لرې کړه. زه وارخطا او په غوسه وم. ما په خپله ژبه په زوره کنځلې وکړې. هغوی یوه دیکه راکړه او دروازه یې راپسې بنده کړه. او زه په یوه وړوکې 2 متره کوټه کې چې یو وړوکی روشندانې په چت کې درلودې بندې سوم. د خونې لوړ سیمټي دیوالونه سپین رنګ سوي وو. په وره کې راته یوه وړه کړکۍ ښکاره سوه خو بنده وه. یو جای نماز، یوه کمبله، یو بالښت، یوه توشکه او یو بوتل د معدني اوبو پروت وو. الله پاک انسان ته داسې غم او ستونزې نه ورکوي چې د زغم او وړلو توان یې ونه لري. ځکه له غم سره زغم هم ورکوي که نه څوک د چا له غمه مړه سوي دي. له څو ورځو وروسته یو سهار زما د خونې ور خلاص سو. 2 توریان او یوه تکه سپین نجلۍ له خونې بهر ولاړ وو. هغه یو یې راننوتی. کڅوړه یې را په سر کړه. په لاسونو او پښو کې یې ولچک او زولنې را واچولې. بیا یې له ترخګونې ونیولم او روان سو. هیڅ نه پوهېدم چې چېرته مې وړي، څه ډول ځای دی. 5 دقیقې مزل به مو کړی وو چې یوې خونې ته ننوتلو. د خلکو غږ ترې راپورته سو. په څوکۍ یې کېنولم. کڅوړه یې له سر نه رانه لرې کړه. ګورم چې د میز شاوخوا 3 امریکایان او یوه هغه افغانۍ نجلۍ ناسته وله. ستړې مسې مو سره وکړه. نجلۍ چې نرۍ مسکا یې په شونډو پرته وه راته ویل ته مو دلته د تحقیق لپاره راوستی یې. دوی وایي که رښتیا ورته ووایې نو ستا سره هر ډول کومک کوي. په دې وخت کې یو شین سترګي چې تک سپین ویښته یې درلودل نجلۍ ته څه وویل. د امریکایي له خبرو وروسته سونیتا وویل څارنوال وایي چې ډېر ارامه اوسه، تا ته به هیڅ خطر موجود نه وي. ما هم د قهر په مسکا ځواب ورکړ زه آماده یم. سونیتا په مسکا زما خبرې امریکایانو ته وژباړلې. ټول سره مسکی سول. شین سترګې امریکایي سونیتا ته بیا څه وویل. هغې چې خندا یې لا په شونډو ښکارېده زیاته یې کړه تورن توماس څارنوال دی. ډګروال مایکل یې هم رسیال او زه هم سونیتا یم. اوس ته ځان معرفي کړه. زه په فکر کې تللی وم. د هغې په پوښتنه وپوهېدم چې غواړي ځان معرفي کړم، خو پاشیلې حواس مې چې تر څو راټولول او خبرې ته مې ځان جوړاوه. مایک بیا سونیتا ته یو څه وویل او سونیتا د مایک د خبرو په ژباړې پیل وکړ. مایک وایي چې موږ ستا په هکله په هر څه پوهېږو، خو غواړو چې ستا له خولې یې واورو. بس ما هم شروع وکړه.
نوم یې توریالی دی. خلک راته له پخوانه تورن وایي. په 1450 کال کې د ننګرهار ولایت د شیرزادو د ولسوالۍ په مرکې خیلو کې زیږېدلی یم. له حربي پوهنتون نه فارغ یم. د ډاکټر نجیب په وخت کې مې د جمهوري ریاست په ګاډي خاص کې دنده درلوده. له دې سره سونیتا چې په لیکلو بوخته وه په خندا وویل زبان پاته سوی یې. میجر یې ځکه خو په نظامي قانون پوهېږې. بیا یې امریکایانو ته مخ ور واړوه او زما خبرې یې ورته وژباړلې. یوه شېبه یې سره بحث وکړ چې هر یوه په خپلو کتابچو کې یادښتونه نیول. دې سره هغه سپینو ویښتو والا مایکل په خندا وویل ویری ګوډ. سونیتا له عادت سره په مسکا وویل ښه نو تورن صاحب نور. ما بیا پیل وکړ. بس نو د ډاکټر نجیب حکومت چې چپه سو زه کلي ته ولاړم. هلته مې تر اوسه پورې دهقاني کوله او د کلي په ښوونځي کې ښوونکی یم. یو ورور مې په جهاد کې شهید سو. 3 ژوندي دي چې ټول سره بیل یو. په کلي کې دهقاني کوو. یو سپین ږیری پلار لرم. یوه مور، 2 زامن، 2 لوڼې، ښځه، 2 خویندې مې واده سوي او یوه په کور کې ده. زه به مو سر خوږوم. یو ساعت یې رانه پوښتنې کولې چې طالبان چیرته دي، په کومو ځایونو کې، په کومو عملیاتو کې دې برخه اخیستې ده، نور ملګري دې څوک دي. داسې ډېرې پوښتنې یې کولې چې ما یې په هکله هیڅ معلومات نه درلودي. درنو اورېدونکو د ناول لومړۍ برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر یوې بلې په زړه پورې برخې د الله په امان.